اسلامي امارت د شهباز شریف او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی. کابل ویل دی چې د افغانستان خاوره د هیچ چا پر ضد نه کارول کیږي او سیاست یې همدا نه دی چې اجازه ورکړي نور وسلوال د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد ګټه پورته کړي. د شانګهای په ناسته کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د افغانستان خاوره د اسلام آباد او د سیمې پر ضد کارول کیږي. په همدې ناسته کې بیا د ایران بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د سیمې د ثبات لپاره د افغانستان امنیت ستراتیژیک ارزښت لري. تهران پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپلو شخړو ته د پای ټکی کیږدي او له ډیپلوماسي څخه کار واخلي. میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې روانې دي او کله ناکله همدغه شخړې کلکو نظامي زدوخور ته لاره هواروي. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې څو مهمې پوښتنې لرو. ولې پاکستان په هرو سیمه ییزو ناستو پاستو کې له افغانستان سره خپلو شخړو ته سیمه ییز رنګ ورکوي؟ آیا د افغانستان وضعیت د سیمې لپاره یو ګواښ دی که نه د پاکستان سیاستونه په دې برخه کې ګواښونه رامنځته کوي؟ د افغانستان پر وړاندې د پاکستان اوسنی سیاست پر کومو مشخصو اصولو یا کړنلارو باندې ولاړ دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ. تاسو د خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. راسره په دغه بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی عبیدالله بهیر صاحب، د سیاسي چارو بل افغان شنونکی مومن خان سادات صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی ادریس محمدي زازی صاحب. تاسو ټول ستړي مشئ، بخیر راغلئ. استاد، غواړم چې بحث هم تاسو پیل کړم. ما په دغه مقدمه کې هم ویلي چې پاکستان په ډېرو سیمه ییزو ناستو پاستو کې همدې ته اشاره کوي چې ګواکې د سیمې امنیت د پاکستان امنیت له افغانستان څخه ګواښل کیږي. بیا دا راخلي د یو پلمې په توګه داسې کاروي چې خپل بمباریو ته په افغانستان کې یو مشروعیت ورکړي. فکر کوئ چې د دې سیمې نور لوبغاړي هم په همدې باور دي که نه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیازي صاحب محترم، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، سادات صاحب محترم ته، زازی صاحب ته او تاسو درنو خوږو لیدونکو ته. جنگ سیده بدبختی خوده په اصل کې، خو په جنگ کې ځینې شیان هم زده کول کیږي. مثلا تاسو دې ته وګورئ چې د ایران جنگ کې خلکو د ځینې سیمو نومونه زده کړل، د تنګیو نومونه زده سولو. هرمز اوس ټول خلک پیژني، باب المندب خلک پیژني. په پخوا د اسرائیلو د عربانو په جنگ کې خلکو په د سویس کانال باندې سر خلاص سو. دا چې دا ولې دومره مهم ده؟ په دغه جنگ کې یو خو ځینې شیان افغانان زده کړو، د پاکستان سره د جنگ قضیه یادوم. په افغانانو هم ځینې شیان زده کړو، پاکستانیان به هم ځینې شیان زده کړي. افغانان دا زده کړو چې بالخصوص د موږ چارواکي په دې پوه شولو چې په افغانستان په داخل کې د افغانستان په ولس د منځ کې د پاکستان سره د اړیکو روحیه څنګه ده او د پاکستان په اړه د تاریخچه د احساسات یا حافظه څنګه ده. او طالب چې څومره هم په پخوا په یو اتکا لرله په پاکستان باندې، خو ډېر زر یې سر خلاص شو چې دا د ملي منفعت پر ضد کار ده. د دوی سره ملګرتیا او د افغانستان سره مینه دواړه یو ځای نشي کېدلی. او پاکستان آهسته آهسته سر لګیا ده په دې خلاصیږي چې دوی تیار په دومره سنګرونو کې بند دي، دوی تیار د اقتصادي نگاه نه دومره غرق دي. تاسو دې ته وګورئ چې اوس هم امریکا نه 10 میلیارده ډالر غوښتي دي. ما چا سره ټوکه کوله، مالک ټرمپ خبر و چې د اسلام آباد مذاکراتو کې دا سموسې دومره قیمته تمامیږي، هغې ولاکه خپل هیات دلته رالیږلي و. خو اوس داسې ده چې دوی خپله څه لریم نه او جنگ ته لمنه موي. جنگ ته کاش بیا ایله ما او تاسو سره درګیر ولو. ما او تاسو سره ایله درګیر نه دي، د ما او تا پر ضد ملیشاوې کاروي. پخواني افغان عسکر راولي، هلته ځای په ځای کوي، ورته سلا ورکوي او د هغې نه استفاده کوي. چې تاسو پرون د بدخشان واقعي نه خبر یاستئ، همداسې نور د کرخې سره نږدې سیمو کې دوی افغانان رالیږلي دي. افغانان ابزاري استفاده کوي، استخباراتي آلې په توګه ترې استفاده کوي او دوی بیچارهګان د مرګ خواته سوق کوي. او بل اړخ یې دغه چې دوی پلان او ستراتیژي نه خارج لپاره لري نه داخل لپاره لري. خارج لپاره د ما او تا سره جنگ شروع کړی چې د هغې لپاره هیڅ نهایي هدف نه لري. او بیا په داخل کې تاسو دې ته وګورئ چې اقتصادي ستونزو ته خو مې اشاره وکړه، خو سیاسي ستونزو ته تاسو وګورئ چې کشمیر له لاسه لګیا دي ورکوي. بلوچستان کې داسې وضعیت ده، خیبر پښتونخوا کې داسې وضعیت ده، سیاسي ګوندونو سره داسې وضعیت ده، پی ټي ایم، بی وای سی، پی ټي آی، د ټولو سره ته درګیر یې. نو خبره دا ده چې زه که په ما باندې یو 10 کسان تور ولګوي، زه به وایم چې حتما 10 کسان چې یو اجتماع کوي د ما پر ضد، ما کې به یو څه فساد وي. خو تاسو د دې سیمې ټول هیوادونو ته وګورئ چې ایران ما او تا ته څومره خلوص لري په اوس وخت کې.
روس درته وایي چې زه ګواښ نه لرم له دې نه. تاجکستان در سره خوشحاله ده، ازبکستان 300 کسیزه پلاوی درته رالیږي تا سره مذاکراتو ته، مرکزي اسیا همداسې، هندوستان همداسې. نو دا یو پاکستان ولې ما او تا سره درګیر ده؟ نو دا تر غوبرس پاکستان د خپل ځان نه دا پوښتنه ونه کړي، زه ورته ورته نسو جوابولی. ډېره زیاته مننه کوم، په خیر او سلامت اوسئ. سردار صاحب پخوا یو باور دا و چې ګواکې د پاکستان سیاست دا ډول دی چې په افغانستان کې هم استراتیژیک غواړي. دا سیاست بدل شوی ده؟ پخوا دا عمل کېده چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې ډلې ټپلې رامنځته کړي او د حکومتونو پر ضد یې وکاروي. لا هم هماغه سیاستونه بدلوي که نه په دو مؤلفو کې یو څه بدلونونه راغلي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې نیازی صاحب محترم تاسو ته، ډېر محترم بهیر صاحب ته او ډېر محترم محمدي صاحب ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. ګورئ خبره دا ده چې که موږ تاسو چیرې وګورو په یوې منازعې کې یا په یوې معادلې کې یا د یو شي په ایجاد کې چې کوم هدف دی هغې تر شا باندې وي، دا ضروري خبره ده چې جزئیات یې بدلیږي، خو هغه اصلي هدف چې کوم ده چې د څه دپاره هغه رامنځته شوی هغه نه بدلیږي. که تاسو چیرې د پاکستان د وجود په فلسفې باندې ځان پوه کړو، د تا سوال ته راځم چې ته وایې چې په افغانستان کې دا اوس هم په دې ډلو ټپلو باندې او د افغانستان د ګواښ پېښولو باندې دا اوس هم پاکستان همدې ته کار ویلی، په همدې باندې لګیا دی. ځکه د پاکستان د وجود فلسفه چې کومه ده نیازی صاحب محترم، هغه هم دا دی، هغه په دې معنا باندې چې که موږ تاسو چیرې وګورو د 19مې پېړۍ کې کله چې غرب په دې باندې پوه شو چې اسیا یو بشري ځواک دی او دلته یو زرخیز ځواک دی، نو دوی راغلل دلته یو درې لوی، که موږ تاسو دې تر شا منطق ولټوو، زما تحلیل دا دی چې درې لوی هغه کارنامې چې دوی کړي، موږ به ورته کارنامې ووایو. هغه یو دا چې عثماني خلافت یې له منځه یوړو چې هغه یو اسلامي حکومت و، او دویم دا چې دلته هغه مسلمان ملتونه په ټوټو باندې تقسیم کړل، افغانستان یې په دوه ټوټو باندې تقسیم کړ، همداسې کورد یې تقسیم کړل، همداسې عرب یې تقسیم کړل په 22 ټوټو باندې. او بله خبره دا ده دلته یوه جغرافیې ایجاد کړي لکه پاکستان او اسرائیل. نو دا اوس هغه فلسفه ده، د یهودو هغه فلسفه ده چې پاکستان د هغې په بنیاد باندې ایجاد شوی دی نیازی صاحب محترم. نو دا هدف ده چې هغه کومه فلسفه ده د خپلې فلسفې دپاره کار کوي. پاکستان هیڅ وخت چې پاکستان دغه کومه فلسفه کوم فکر په بنیاد باندې د دوی نظامي رژیم ولاړ دی تر څو پورې چې دا منحل نشي او د دوی څخه واک وانخیستل شي، نیازی صاحب محترم زه فکر نه کوم چې پاکستان دغه ډلې ټپلې او یا دغه ترهګریز کاروبار د دې څخه لاس واخلي. اوس ګوره دا د دوی د سیاسیونو ارقام دي، زما ارقام نه دي چې پنجاب کې 2 نیابتي ډلې شتون لري او د دوی هغه اساسي ارقام 25 نیابتي ډلې دي چې په پاکستان کې 25 نیابتي ډلې چې کوم دي خپل کار مخته وړي. نو اوس خبره دا ده چې دا څنګه نیابتي ډلې او بیا ادعات کوي چې دا په افغانستان کې دي. اوس خبره دا ده دا څنګه داسې یو دقیق ځواک دی چې افغانستان په لاس کې لري چې یوازې د دوی دپاره هلته په پاکستان کې یا د افغانستان خاوره چې دی یوازې د دوی دپاره ګواښ دی او د نورو هېوادونو دپاره نه دی. څه شواهد خو وي که نه، موږ افغانان ګوره په یو شي باندې اجماع لرو، دا منو چې افغانانو 40 کاله بدبختي تېره کړې ده نیازی صاحب محترم. دلته ظلم شوی، تحقیر شوی. ما مخکې مې واورېز دا خبره کړې وه چې په افغانستان کې هغه ظلمونه شوي دي چې د انسانیت په قاموس کې تر اوسه نه دي راوتلي، نوم نه لري، خو په افغانستان کې هغه ظلمونه شوي دي. خو یوه خبره واضحه ده چې موږ په چا باندې ظلم نه دی کړی. نو دا دوی چې اوس دغه ډلې ټپلې جوړوي او یا دغه ادعاوې کوي، دا د دې دپاره چې د افغانستان په نوم باندې یو خطر برجسته کړي، دروغجن په دروغو باندې. ځکه چې پاکستان کې که اوس د کشمیریان جګ شوي دي، هلته BYC دی، هلته پښتون ته ژغورنې غورځنګ دی، همدارنګه د سیند بېلتونپال دي، همدارنګه سرکیان خپل حقوق غواړي. نو دغو خلکو مهارولو دپاره خو دغه کومه مفکوره چې دوی استعمالوي یا دغه کومه فکر چې دوی راخیستی دا ډېر زوړ شوی دی چې د افغانستان په نوم باندې خطر برجسته کړي او خپل ولسونه په دې باندې پوه کړي چې زه خو د تا ساتونکی یم. او اصل کې حقیقت څه دی؟ حقیقت دا دی چې دوی کشمیر ته لاړل، کشمیریان یې وویشتل، کشمیریان یې ووژل، ای تحقیر کړل، هغوی ته خپل حقوق نه ورکوي، هغه راجګ شول. نو اوس خو دا خو په 50,000 یا 60,000 1 لک پوځیان که هلته ورولېږي نو ولس زور خو د خدای زور دی، خو دوی نشي کنټرولولی. نو دوی بس دغه کیسې شروع کړي دي. او بله خبره مهمه خبره دا ده چې ګوره پاکستان چې کوم دی، پاکستان د ترهګرۍ خلک هېواد دی او بیا دغې ترهګرۍ وده د چا په وینو باندې کړې؟ د افغانانو په وینو باندې کړې چې بیا په لوی لاس باندې پاکستان د دې ترهګرۍ ځان قرباني هم بولي. په دې کې شک نشته چې پاکستان کې حالت خراب دی، پاکستان کې ترهګري شتون لري. 50% دوی مصنوعي خراب کړي دي نیازی صاحب محترم. که 50% حقیقي خراب وي نو 50% ولې خراب کړي؟ دا یو مهم سوال دی چې باید دغه ځواب شي چې دوی ولې خراب کړي. ځکه خراب کړي چې پښتونخوا دغه کوم محکوم افغانستان چې دی په دې محکوم پښتونخوا کې
دوی کوره اوس هغه د شیعه او سني مسله یې راجګه کړې ده په دا کورمه کې دلته څه دي دلته لیتیم دي همدارنګه د توربیلي ډیم هلته یو لوی ډیم دی هغه نه برق ځي هغه اوبه ځي د پنجاب هغه کومې دښتې چې دي هغه هلته خړوبي کې دي هغه اوبو څخه برق په لاهور کې استعمالیږي خو 20 ساعته برق نه وي په پښتونخوا کې خپل برق پښتنو ته نه ورکول کېږي نو آیا دا ولس به نه بې باوره کېږي نیازی محترم نو هلته حالات د دې د وجې خراب کړي چې د خلک سر جګ نه کړي دلته به د امني خو که چیرې امن شي نیازی محترم له دوی څخه پوښتنه کوي طبیعي خبره ده چې له دوی څخه پوښتنه کوي نو دوی له ستوني رانیسي نو زما په فکر زه په دې باور باندې یم چې تر څو پورې چې دغه فکر چې دوی په کوم فکر په بنیاد باندې دا بدل نشي او یا دغه نظام له منځه لاړ نشي ما فکر پاکستان به له دې ډلو ټپلو څخه په شا کور دی ودان سره بیا هم درته راګرځم استاد صاحب څنګه چې ما برداشت وکړ پاکستان هڅه کوي چې تحریک طالبان پاکستان یو سیمه ییز ګواښ وښیي پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان سره خپل شخړې ته سیمه ییز رنګ ورکړي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل بمباریو ته د مشروعیت رنګ ورکړي پاکستان هڅه کوي چې د سیمې لوبغاړي دې ته تشویق کړي چې ګواکې د افغانستان خاوره د نورو ټولو هیوادونو پر ضد کارول کېږي خو تر دې مهاله پورې دوی په دغو سیاستونو کې بریالي نه دي ښکاره شوي او بریالي هم نه دي نو له ورایه ټول په دې باندې پوه شوي دي چې د پاکستان او د اسلام آباد سیاستونه له بنیاد نه خراب دي او غلط دي منکم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سلامونه ونکیلی نیاز صاحب تاسو ته استاد بهیر صاحب ته سادات صاحب ته او د ټولو درنو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم ناصر محترم کله تاسو سوالونو تسلسل شروع کړلو ماته هغه قصه را یاده شوه چا نه ستنه ورکوه نو بیرون سرای کې لټوله چا ورته ویل چې لټوي ستنه لټومه ویل کوم ځای کې درڅخه ورکه شوې او تا کې راڅخه ورکه شوې ده نو دلته ولې لټوي او تا کې لږه تیاره ده که دلته پیدا کړمه پاکستان د خاصې کړۍ څخه آلاتو کنټرول ورک دی نیازی صاحب هر وخت چې پاکستان په خپله په داخل کې د خپل سیاستونو د کنټرول هغه سطح څخه حدود اوښتي دي دوی افغانستان سره پر دغه موضوعاتو باندې بحث شروع کړی دی یا یې برید کړی دی بیا هم یې لمنه ورته وهل ده چې په پاکستان کې د روان ظلمونو د بې عدالتۍ هلته د ظلمونو او هلته د ګڼ شمېر نورو ناکامیو کلي افغانستان کې افغانستان کې ده راځي دغه ډلې ټپلې چې پاکستان تر عنوان لاندې دوی یادوي چې افغانستان کې دي یو ذره هم څوک سیاسي شعور ولري په دې باندې پوهېږي چې هغوی تعداد په کوم کال کې کېښودل شولو آیا په هغه وخت کې هم اسلامي امارت و هغه وخت کې دوی چا ته میلول هغه وخت کې دوی ته فنډ چا ورکولو هغه وخت کې دوی ته دلیل استدلال چا ورکولو افغانستان کې دلته هغوی خپله ولاړ دي د هغې خوا ته وایي موږ دلته یو خو اسلامي امارت خو د افغانستان کې 15 کاله کېږي 15 کال نه مخکې افغانستان اسلامي امارت په خپله سرپناه درلودله په غرونو کې وو په سنګرونو کې وو په دشتو بیابانو کې وو پر سر باندې اسمان او ځمکه لاندې خپل لاندې ځمکه او نور خو څه نه درلودل هغه وخت کې ټي ټي پي چاته میلوله هغه وخت کې ټي پي ته چا پیسې ورکولې هغه وخت کې ټي ټي پي ته چا د تمویلات ورکول هغه وخت ټي ټي پي له کوم ځای نه دا شیان کول او ټي ټي پي کارمندان له کوم ځای نه شول نیازی صاحب محترم دغه حل لاره پاکستان په خپله په داخل پاکستان کې سره حل فصل کړي دغه عقیدوي یا عقدوي ځوانان دي چې په هر صورت باندې پاکستان دغه نظام پر ځول غورځول غواړي که زه ورته ووایم که ورته ونه وایم پر څه باندې نیازی صاحب محترم په دې څلور صوبو کې فرض مثال موږ تاسې خاص کړو دا په مقبوضه پښتونخوا هم په دا کې پی کې درسه حسابوم څه رقم حالات دي نیازی صاحب محترم په کې پی کې سور ور سره بل نه ده صرف 2.5 لکه ځوانان ورک دي مړه زخمیان بندیان پرېږده هغه به حساب ورکاو ډېر اوږد دی صرف ورک پکې 2.5 لکه افراد او اشخاص دي ځوانان دي پکې هغوی له کومه کې دا دردونه هغوی دغه درد له کوم ځای نه کړلو هغوی دغه جذبه دغه قوه د جهاد دغه د ځان وژنې یا دغه وژنې له کوم ځای نه کړله د پاکستان د بېانصافۍ د پاکستان د ظلم پاکستان د بربریت په تړاو باندې راجګ شوي افراد او اشخاص دي هغه افغانستان پورې نه تړاو لري افغانستان نه هغه کې قید دی نه افغانستان ته غوږ نیسي نه افغانستان هغه کې مداخله سره کولی شي خیر و سلامت اوسې زه ځای محترم بیا هم راګرځم استاد مخکې د ډلو ټپل مسله یاده شوله ولې افغانان باید د پاکستان د دغه ډول سیاستونو قرباني شي که په دوه کټګورۍ
کاتګورۍ وویشو چې ګواکې له افغانانو نه استفاده کوي داسې ډلې جوړوي یو هغه چې له مجبوریت نه استفاده وکړي یو هغه دی چې په خپله خوښه دې ډلو ته ورننوځي لکه ځینې نور کسان چې راغلل هلته اسلام آباد کې کېناستل بیا ورته ویلې چې موږ ته یو فنډ او قوت راکړي چې لاړ شي افغانستان کې بیرته جګړه وکړو یعنې څنګه افغانان قرباني کېږي زما هغه د پوښتنې محوري بحث هم دا دی زه به دا خبره بیا تکرارا وکړم مخکې مې هم کړې ده چې کله کله خارج کې میشت افغانان خفه سي چې تا دا خبره لږ په عمومیاتو کې وکړه او موږ په خارج کې میشت افغانان د جنګ ملاتړي نه یو نو هغه بیا تکرارا وایم چې دا دومره ډله چې تاسو یاده کړه چې دوی په خپل خوښې ورځي او هلته د امتیاز په یو هڅه کې ورځي هغه ډېره یو محدوده کړۍ ده او هغه ډېره منفوره کړۍ ده هغه په افغانستان کې تجربه سوی دي د وطن هغوی استفراق کړي دي که نه نو دا خلک باید برته نه راسي نه مطرحه سي او د دوی برته مطرحه کول هم هغه کس کوي چې تاسو سره په لوی لاس دشمني غواړي وکړي یو خو دا خلک دي بله خوا دا ده چې افغانان دي مستر دي افغانانو ته یو کله کله په روایت شکار وګرځي افغانانو ته یو روایت وړاندې کول سي چې دلته عفو عمومي ونسو دلته دا وسو دا وسو ما خپل شخصي ویره دا وه چې کله چې امارت اسلامي اول واک ته راغله هغوی ځینې توند اقدامات وکړو بالخصوص د ترهګرې ډلو په مقابل کې چې هغه په اړه یو لاتیني مقوله ده چې دا د تاج نویوالی په ما باندې ما مجبوري چې ډېر ظلمونه وکړم کله کله چې ته اول واک ته راسې مثلا که کډه وکړې نوې کلي ته لاړ سې اول جنګ ډېر مهم جنګ چې په کوڅې کې یو جنګ وکړې چې خلک پوه سي دا خلک روغ خلک دي دې سره به جنجال نه کوي نو امارت اسلامي چې اول واک ته راغله لږ سره ډېر دروند لاس په خلکو واچو او دا صحیح د هغې وخت ضرورت به مو خو زه په دې ډارېدلم چې که دا یو طرز جوړ سوی و همدغه د دوی پالیسي جوړه سوې وه نو بیا به د پاکستان حال دلته به عام ولس تا پر ضد هم قیام کوو چې هغه نه ده سوی دا 15 کاله هغه افغانان د دغه نقطې ته نه دي رسېدلي چې په دغه کې شرعي جواز وګوري په دغه کې یو اخلاقي جواز وګوري چې نن سلا پورته کې د امارت اسلامي پر ضد مثلا تاسو دې ته وګورئ پرون مې یو ډاکومنټري کتله امریکایي عسکر فکر کومه ډیلز نومیدو که بیلز نومیدو بیټس دا راجګیږي د خپل د کندک نه راوځي شپې ته او یو کور ته ننوځي او هغلته پلار و مور و ماشومان و خویندې ورونه دا ټول په سر ولي او وزن یې او هلته خاندي او انا یې هلته یو خوا کې پټی انا باندې تیله چې انا ته اور بلی او دغه کې امریکایانو بیا استدلال چې داسې یو نادره پیښه وه دغه پسې ډېر مه ګرځئ یعنی دا افغانستان کې د جهاد روحیه په افغانستان کې تیار و خو ولوله او جوش پکې امریکایانو خپله ورکو د امریکایانو ظلمونه د امریکایانو بمباریانې د امریکایانو قتلونه د امریکایانو چاپې افغانان دې ته وهڅولو چې بل لاره ونه لري پاکستان نن په لوی لاس دا کار کوي او خپل پاکستانیان خو دومره بوخت دي په یو جګړه کې چې هلته ملګري نسي پیدا کولی چې یو خواته داعش راولي هغه ځای په ځای کوي بلې خواته هغه افغانان بیچارهګان چې مستر دي چې خارج ته په یو ارمان سره لاړو چې دلته به اوس د موږ قدر کیږي پرون یو ویډیو لیدله په همدغې بریتانیا کې د موږ د پخواني ملي اردو کسان ولاړ دي په یو مقبرې سره انګریز ورته راځي چې ورک سئ له دې ځای نه دلته د ما شهیدان پراته دي او ته څه په کوم مخ دلته ولاړې هغه دوست و دشمن نه پیژني هغه تا ته قدر نه درکوي دا افغانان هلته چې نه ژوند پیدا کړي نه تجارت پیدا کړي دوی نه بیا سیاسي استفاده کیږي او د خارج نه هم درته نه راولي ځي د ایران ته ځي ترکیه ته چې هلته سي نسبتا سخت ژوند د افغانانو او هغې ته یو $100 هغه چې د فامیل وژئ هغې چې د ماشومان مستري هغه راځي هغه هر کار کوي نو د دې مخنیوی بیا څنګه کیږي چې دې نه مخکې چې دشمن دی هغې نه کار واخلي ته ورسه د افغانانو ته رسیدګي وکړه مثلا په اروپا کې آخري خبره کوم چې په اروپا کې چې اوس امارت اسلامي هیات لاړی هغلته ډېر واضح دریځ و هغوی ویلو چې ما افغان که جرم هم کړی دی ما افغان ده د ما زه په افغانیت باندې قایل یم زه به حق نه دفاع کوم نو همدا احساس چې موږ په افغانان چې مهاجرین دي په ترکیه کې او ایران کې دوی ته ورکو دی نه مخکې چې دوی د دشمنانو پلاس موږ پر ضد استخدام سي کور دی ودان بخیر و سلامت اوسئ استاد سعادت صاحب دغه د کابل ځواب هم پاکستان ته یوازې تر دې نه د محدود شوی چې د فرضي کرښې په اوږدو کې جګړه ونښته وکړي تر دې کچې هم رسېدلی ده چې کابل ډرون بریدونه کوي پر هغو ځالو باندې چې له هغه ځایه د افغانانو امنیت ګواښل کېږي فکر کوئ چې دا د نښتو د جګړې ماهیت هم د کابل اسلام آباد یو څه بدل سوی ده د معادله یې اوښتې ده او بالکل ګوره زه یوه خبره درته وکړم دلته یوازې بحث د نظامي جګړې نه دی که موږ تاسو چیرې وګورو افغانستان کې هر وخت زه دا یوه خبره ډېره واضحه کوم تکراری به هم وي خو خبره دا ده چې زه دا خبره واضحه کوم چې پاکستان د افغانستان د
حکومتونو دښمن نه دی. پاکستان د افغانستان د ولس، د افغانستان د جغرافیې، د افغانستان د عزت، د افغانستان د برم، د افغانستان د عنعناتو، د افغانستان د افغانیت او د اسلام د اسلامیت دښمن دی. دا خبره تکراریم دی خو ما ځکه درته وکړه. ګوره دلته یوازې د نظامي جګړې بحث نه ده مطرح. کله چې افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم شو نو بیا هغه نه وروسته که موږ تاسو چیرې وګورو بدبختانه چې موږ سره نړیوال سټیج نشته. په هر سټیج باندې که تاسو د پاکستان په د 3-4 کلونو کې داسې وګورئ نو د پاکستان کې افغانستان کې ترهګرې ډلې دي، افغانستان کې و هم د پرونه بله ورځ چې ما په مقدمه کې یاد کړ درګه د همدغه خبرې دي. دا هغه سیاسي اړخ دی. همداسې که موږ تاسو چیرې هغه امنیتي اړخ وګورو دلته چینایي وګړي په نشه شول، ګوره هغه مشکلات دوی جوړ کړي. همدارنګه که اقتصادي رسه کې موږ وګورو دا دروازې بندې کړي هغه چې راورسېدل نو موږ ته تاوان راکړو، موږ پسې ور بندې کړي چې بیا دوی پښیمانه هم شول، پښیماني وشته چې د دوی تجار اوس ژړا کوي. نو اوس خبره دا ده دلته بیا د دوی د موږ په فرهنګ باندې ګزار وکړ. نو زه هغې کې هم داد درکوم تاسو غوندې ځوانانو ته، د استاد غوندې، د محمدي صاحب غوندې چې ښه په نه راباندې هغه جګړه چې کومه وه تبلیغاتي جګړه موږ حقایق بیان کړل، دوی هغه کاذب هغه کول. اوس دلته راځو امنیتي برخې ته. ګورې خبره دا ده چې دلته د جګړې تعادل طبیعي خبره ده چې بدل شوی ده. 50 کاله کېږي چې په دې کې هیڅ شک نشته او دې نه هیڅوک انکار نشي کولی نیازی صاحب محترم چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي، افغانستان کې ډلې ټپلې، افغانستان کې ترهګري کوي، کراتو ثابته هم شو، په کراتو ثابته شوی هم ده. نو موږ په 50 کالو کې داسې یو معقول ځواب پاکستان ته نه ورکړی. نو دا چې او بله خبره دا ده چې دغه کوم بریدونه چې د افغانستان اسلامي امارت هلته کړي دي، ډرون بریدونه، دا هم یوه خبره ده چې دا انتقامي بریدونه نه وو. دا انتقامي بریدونه نه وو، دا غچ اخیستونکي وو. نه غچ اخیستونکي بریدونه نه وو. زما په فکر هغه دا و چې داعش په ضد باندې و چې هغه خپل مسؤلیت یادا کړو، د حاکمیت خپل مسؤلیت یادا کړو، ځکه دوی دلته حاکم دی او دوی ته مسؤلیت ورګرځي. مسؤلیت دا ورګرځي، یوازې د افغانستان مسؤلیت نه ده ادا کړی نیازي صاحب محترم. افغانانو یوازې د افغانستان مسؤلیت نه، د سیمې مسؤلیت هم ادا کړو، ځکه داعش یو نړیوال بحث دی. داعش ټولې نړۍ دپاره ګواښ دی، د سیمې دپاره ګواښ دی. نو که چیرې افغانستان دوی هلته په نطفې کې خنثی کړل نیازی صاحب محترم، ګوره دې نه سیمه هم په امن باندې شو، افغانستان هم په امن باندې شو. نو دا هغې مسؤلیت دی چې موږ یې دعوه لرو چې موږ هم زموږ د چتر امت محوره دی، هم د امت دپاره د خیر غوښتونکي او خوا کې ورسره د انسانیت دپاره د خیر غوښتونکي. نو دغه داعش چې کوم دي دغه ورانکارې او شریرې ډلې چې دي نو د انسانیت دپاره هم خیر غوښتونکي. بخیر سلامت اوسئ. زه څه فکر کوئ چې کابل هغه ظرفیت پیدا کړی چې د پاکستان د ډلو ټپلو د جوړولو بحث مدیریت کې یا کوم کارونه چې اسلام آباد په دې برخه کې په بالقوه او بالفعل ډول باندې کابل دا ظرفیت ولري چې مدیریت کې بیا هغه پخوانۍ پیښې تکرار نه شي. مننه کوم نیاز صاحب محترم، دا ستاسو سوال نه به اول نه ورته راشو. لسګونه کلونه کېږي موږ دا سره اورو پاکستان رژیم دشمن ده، خلاف مو ده، دلته بربادي غواړي، دلته تباهي غواړي. آیا په رښتینې ډول هم موږ مبارزه وکړه د دغه د مخنیوي لپاره؟ آیا په رښتینې ډول باندې هم موږ د ځوانانو ذهنیتونه په دغه لیول باندې وروزل چې په راتلونکي کې د پاکستان د دغه خاصې الکې له ادرسه زما د ځوانانو په ذهنیتونو باندې کار ونه شي؟ آیا که یو سروي په ټول افغانستان کې وشي چې آیا په کلي ډول باندې لکه څه رقم چې سیالي د پاکستان او هندوستان ترمنځ روانه ده، آیا هماسې سیالي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه ده؟ ته به جواب پیدا کړي چې نه خیر، هېڅکله هم نه. هغه چې زه 15,000 کلن تاریخ درلودونکی افغانستان یادېږم، لا تر اوسه پورې د بربادي او د آبادي ترمنځ په توپیر باندې نه پوهېږم. لا تر اوسه پر خپل داخل کې یوه پوچاک د مرمۍ نشم جوړولی. راځئ په دقیقت باندې سره خبر سره وکړو تر څو ځوانانو ذهنیتونه سره جوړ شي. دا چې موږ چې 15 کلن ماشوم پاکستان اټوم سره جوړ کړو، په څه سره جوړ کړو نیازی صاحب محترم؟ خپل ولس باندې کار سره وکړلو په هغه لیول باندې. حد اقل هغه څو ځوانانو 15 ځوانانو 14 ځوانانو باندې کار سره وکړو چې مزایل او اټوم او ټانک او توپ دا شیان سره جوړ کړل. رښتیا دي که دروغ دي خو د سعودي عربستان سره قراردادونه تړي. رښتیا دي که دروغ دي خو نور نړۍ سره اوس د رادارونو ورکولو سیستمونه پر لار باندې اچولي دي. زه په کوم لیول باندې یم نیازی صاحب محترم زه افغان لا اوسه پورې زه په هغه شعرونو غزلونو حماسي ترانو څخه راوتلی یم؟ آیا په حقیقي ډول باندې ما د دشمنۍ پر تعریف باندې سر خلاص شوی دی؟ آیا په رښتینې ډول باندې ما د وطن دوستۍ هغه فلسفه لوستلې ده؟ نیازی صاحب محترم
دغه دردونکي د مګر حقیقت د راځي پر دې باندې خبر سره وکړو چې زما ځوانان نور پر دغه لیول باندې څوک ونه غولوي سره په ډېر ادناترین شي باندې به زما افغانان د افغانستان د ویجاړولو لپاره آماده کېدل سره مګر پاکستان ته نشه آماده کولی هندوستان نشه آماده کولی دغه ایرانۍ ولاکه آماده کړي مګر افغانان ټول به نه وي خو ځینې درته ښیمه د افغانستان د بربادولو پر قطار درته ناست دي انداوس ډله ټپل کې خو پنجابی نه ده انداوس ډله ټپل سره جوړېږي لګیا دي استخباري شبکې در سره جوړوي دا خو پنجابی نه ده دا کرتي هو ناکرتي هو درته نه راځي خو زما ته افغانۍ ده خوبستي او چې تورستي او جوړې په خیر په دغه ژبه در سره غږېږي یعنې په هغه لیول باندې د وطن دوستي او د دشمني فلسفه ما ځوانانو ته ور زده نه کړله ما صرف غورې ور زده کړلې ما صرف لافې پټاکې ور زده کړلې زویم دا ده محترم که چېرته دغه نظام ساتل غواړو دغه افغانستان نور د بربادۍ څخه ژغورل غواړو راځئ ځوانان د وطن دوستۍ پر حس باندې آماده کړو چې ورته ووایو چې افغانستان خاوره یو کاڼی یو ټوکړی هم د ټول دنیا څخه بهتره ده پر دغه روحیه باندې پر دغه فکر باندې ځوانانو سره ورځو چې بیا د افغانستان د جنګونو لپاره زما د ځوانانو څخه بیا څوک استفاده ونه کړي دغه لپاره نازل محترم حل لار دغه لار ته بیا راوګرځو بدن بخیر سلامات اوسئ درنو لیدونکو ورځ لاندې دمې ته له دمې وروسته به تودو خبرو ته دوام ورکړو تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست استاد که د افغانستان څو مهم پوینټونه زه وښیم یو دا ده چې اوس پکې بهرنیان نشته حکومت خپل ده امنیت په افغانستان کې شته په داسې چې په سیمه کې یو کړکېچ جنجال روان ده دا امنیت افغانستان لري ثبات لري تر یو حده پورې داسې نور کوم د قوت پوینټونه دي چې افغانستان هغه کولی شي قوي کړي پیاوړي کړي تر څو حداقل یو توازن د قواتو د پاکستان پر وړاندې ورسېږي یعنې خپل قواتو پیاوړتیا زیاته کړي زه مطمئن یم چې یو پیاوړی افغانستان ته پاکستان په اسانه لاس نشي اوږدوی پاکستان تر اوسه پورې 25 ځله د IMF نه همکاري غوښتې ده چې قرضدار دې یم قرض دې نسمه درکولی راته مهلت راکړه 25 وارې IMF دوی ته بیل آوټ ورته وایي ورکړی ده اوس بیا امریکا نه 10 میلیارده ډالر غواړي خو دې پاکستان ته وګورې ساختار یې جوړ ده سړک لري اوبو بند لري نیوکلیر پاور پلانټونه جوړ کړي دي د برق لپاره استخراج روان ده پانتون سته مکتب سته دغه شیان اساسي ساختارونه جوړ دي مثلا نن به وژې سبا ته به پیسې راسي دغه شی خو کم از کم اساسي کار خو جوړ سوی د دې خبره هیکل جوړ ده د یو ټولنې د یو هیواد د موږ د بده مرغه موږ جنگ چې شروع سو چې هر وخت نه چې خلکو قیام وکړو د نظامو پر ضد هغې نه بعد اول فقط جنگ محدوده و ما تا سره جنجالو ما د یو نظام سره جنجالو بیا ایسته ایسته دا جنگ یو دم دومره بدرنګه سو چې د پل سره هم د ما جنگ سو د مکتب سره ما جنگ سو تعمیر سره ما جنگ سو دکان هم ما پرې نه شد چا بله ورځ ټوکه کوله چې نن به مجاهدین ګوري چې دا جوړول څومره سخته وي که نه رنګول اسانه وي خو صحیح د ځینې شرایطو محدودیتونه او د هغې وخت د امریکا د اشغال تر ضد د جنگ خو بل اړخ یې دغه ده چې اوس ډېر ښه انکشاف روان ده بالخصوص د موږ تاسو دا اساسي ساختار په جوړېدو روان ده جنګ نشته په افغانستان کې ښارونه سره لګیا د وسلې ځي نن زه ته تللی سو د خپل کلو ته دا خپله ډېر غټ غنیمتونه دي خو خلاوې بیا چېرته دي خلاوې باندې موږ ډېر بحثونه هم کړي دي د ځاځي صاحب په خبرې په دوام کې پاکستان 15 کاله وړکی ماشوم نیولی تر د 12 صنفه پورې هر کال پې مطالعه پاکستان لولي په هغې کې ورته ورزده کوي چې ټول نه اول پاکستان ټول نه ګل شی ملي اردو دا خلکو باندې کار سوی چې 15 کاله ته تقریبا 4-5 نسلو باندې کار وکړې ذهنن چې پاکستان ګل پاکستان پاکستان ګل پاکستان دغه د ما شاعر دی دغه د ما وطن ده په دغې باندې به ځان قربانوم ځکه عسکر نن په هر جنګ باندې چې ملي اردو روانوي حق و ناحقه هغه ځي او هلته ځان قربانوي
نن راځئ دا کار په افغانستان کې وکړو، راځئ په افغانستان کې د ډلو انحصار نه راووځو، راځئ د احزابو انحصار نه راووځو، راځئ یو غټه پراخه خبره وکړو، راځئ د تاریخ سره مینه پرېږدو. تاریخ سره مینه یا تاریخ باندې ویاړ پاتې کېدل ښه خبره ده، خو که په دې کې منحصر پاتې سي نو بیا غرقې. ته به هر وخت دا خبره کوې، د عربي یو شعر ده وایي ان الفتى من یقولها انا وليس الفتى من یقول ذاک ابي. سړی هغه ده چې وایي دغه د زه یم، نه هغه چې وایي هغه مې پلار ده. نو راځئ چې نن موږ تاسو ځان وتلو چیرته یو، څه کولی سو، دا څه کولی سو باندې به څه خبره راسي. راځئ دا د سیسټم ټول ساختارونه ګوره، امارت اسلامي څومره تکړه ولو په روایت کې، دا د امریکا ته ماته یو ډېر حده پورې د روایت ماته ورکړې وه. همدغه سیسټمونه برته وکاروئ، افغانانو ته د ملت مینه ورزده کوي، افغانانو په ذهنونو باندې کار وکړي چې بیا د خلکو په جالو کې ونه غورځي. راځئ دغه خلاوي د ګوري جنگ سکه، جنگ خو بیا په سلا کیږي، جنگ په ټکنالوژي کیږي. د دغې لپاره غوای اعدوا لهم ما استطعتم، چې له وسه پوره یې هغه ورته آماده کوي. دا د قرآن اصل ده. نو هغه به څنګه جوړو چې تر هغو پورې زه تخنیکي او مسلکي ادارې ونه لرم، زه مکتبونه ونه لرم، زه پوهنتونونه ونه لرم، زه تخنیکي سټاف ونه لرم، ما اداره سازي نه سوي. اداره سازي به پسې کیږي. دا وطن چې څومره د خلک خپلولو لپاره جوړ سي، بیا به خپله پوهان درته راځي برته دلته زه وطن سره ولي بده ورځ ده، هغه به په امریکا کې خپل ویزې نه تیریږي، دلته به راځي په اول سنګر کې به در دریږي. خو چې تا سیسټم داسې چې اقوام پکې خپل ځای ونه ویني، احزاب پکې خپل ځای ونه ویني، افغانان د نور خواونه یو تجار پکې امن ونه اوسي، یعنی امن د دې نگاه نه د خوندي د عدالت نگاه نه وي، هغه به آهسته آهسته اوس ګوري که وغواړو نه غواړو د بده مرغه فساد په زیاتېدو روان ده. دلته مالي فساد، دلته ډېرې ستونزې شته، دلته د لیدلورو ستونزې شته چې تر هغو پورې موږ ځان په دیني کې را جوړ نه کړو که نه، دا دشمن خو تیار په کمین کې ناست ده، هغه چې ته 10% هم کم یې هغه درته 50% کوي، ځکه چې هغه دومره استفاده ترې نه کوي. نو د دې مخنیوی کول، ځکه چې دسیسې جوړول د دشمن کار ده، د هغې مخنیوی د تا مسؤلیت ده، او هغه مسؤلیت به ته د ولس په مقابل کې پوره کوې. ډېره زیاته مننه کوم استاد صاحب. یوه اساسي پوښتنه چې ډېر په دغه بحثونو کې ما مېلمنو سره مطرح کړې ده او ټولو خپل نظر راکړی، غواړو چې ستاسو نظر هم پکې ولرو. بالاخره راتلونکی د دواړو هیوادونو د اړیکو څنګه ښکاري؟ دا وضعیت د شخړې به همداسې دوام پیدا کوي؟ بالاخره د ډیپلوماسي او بل باب به پرانیستل کېږي که نه نښتې او جنجالونه به دوام پیدا کوي تر څو پورې چې کابل یو توازن د قوا ته ورسېږي او بل طرف مجبور سي چې غاړه کېږدي؟ ګورئ، زه یوه خبره کوم، هغه دا ده چې افغانانو تل ډیپلوماسي غوښتي، افغانان ډیپلوماسۍ ته احترام لري او پاکستان په دې اصل باندې پوه کړی هم دی چې موږ ګوره ډیپلوماسۍ ته. او بله خبره دا ده چې افغانانو نه څوک په جرګو او مرکو باندې ښه نه پوهېږي. افغانستان یو جرګهیز هېواد ده، د ډیپلوماسي هم د جرګې یو هغه تصویري ده یا مترادفې ده. نو خبره دا ده چې افغانان پاکستان په دې باندې پوه کړی دی چې تاسو دغه د ډیپلوماسۍ اصل د نظامي زاویې نه مه تعریفوئ. دا یو ډېر خطرناک اصل دی. خو بدبختانه اوس دلته داسې ده چې که موږ تاسو چیرې وګورو 50% دغه جګړه یا په افغانستان کې بدبختي یا د افغانستان سره جنګ کول، دا زما فکر 50% که د دوی فکر ده یا د دوی هدف دی، او 50% د دوی مجبوري هم ده. ځکه زه پاکستان دا اوس د آی ایم اف پیسو باندې چلیږي، او آی ایم اف تر ډېره حده د ورلډ بینک خو ورته وایي، خو د امریکا د برقدرتونو د کنټرول لاندې ده. د اوسنۍ جګړې کې د برقدرتونو په توګه باندې دوی ته اشاره ده. او بله خبره دا ده چې که تاسو پاکستان وګورئ، د پاکستان تاریخ چې وګورئ، د پاکستان تاریخ دا یو د اجرتي قاتل هغه کردار یې ادا کړی، اجرت اخلي یا کم یا زیات اجرت کوي. نو اوس خبره دا ده چې دوی یو طرف ته مجبوري وي نیازی صاحب محترم، او بل طرف ته هغه فکر، هغه کوم فکر چې د دوی کومې فلسفې باندې دوی روان دي، هغه فکر د دوی په مغزو کې ګډېږي، او بل طرف ته هلته چې کومه رهبري دی هغه په پوره معنا باندې هغوی سره واک نشته او اخلاص نشته ورسره. او بله خبره دا ده چې د دوی هغه نظامي رژیم چې دی دا د ولس په ارادې باندې نه ده، دا د امریکا په ارادې باندې ده، بیا د دوی سیاسي حکومتولي د نظامي رژیم په ارادې باندې ده. نو خبره دا ده چې دغسې سیاسي بحران او اقتصادي بحران سره مخ او بیا دغسې کړنې ترسره کوونکی هیواد، نو زه فکر نه کوم چې دغه ډیپلوماسي او که چیرې د دې حل راوځي دا لنډمهاله وي، اوږدمهالی به نه وي. نو خبره دا ده چې اوس راځو دې ته چې دا جګړې شاید چې جګړه دوام ونه کړي، خو زما په فکر چې دا تعلقات یا دغه راکړه ورکړه یا د راشه درشه دا هم په پوره توګه باندې معمول ته نه راځي. ځکه چې مخکې بهیر صاحب خبرې ته اشاره وکړه چې دې جګړې موږ ته ډېر څه را زده کړل.
زه دې جګړې ته د یو شي د دې جګړې نه رضا یم، هغه دا ده چې افغانان په دې باندې په پوره معنا باندې پوه شول چې دوست مو څوک دی او دښمن مو څوک دی. په دې باندې پوه شول چې افغانستان کې بربادي څوک غواړي، په افغانستان کې آبادي څوک غواړي. او افغانان په دې باندې په هم پوه شول چې د دوی په شا ورپسې وو زنده باد او زنده باد او مرده باد دغه چیغې به وهلې. عزیز محترم دغه خلک یې وپېژندل چې دا د دوی اصلي حقیقت څه دی، د دوی اصلیت څه دی، د دوی هغه کوم فکر چې شی دی، دا د چا خلک دي، دا له کومه ځایه راغلي وو، که دا بیا راشي دوی سره باید څنګه برخورد وکړو. نو دا هغه سوالونه دي چې د افغانانو سره وو، دې جګړې ور حل کړل. عزیز محترم په لوی لاس باندې. او پاکستان بیا یوه خبره بله هم ده چې ګوره دغه جګړه چې کومه دلته پیل شوه، زه دا خبره ډېره کوم چې د پاکستان چې کوم دی دا د افغانستان د احساساتو سره ډېر زیات بلد دی. افغانانو سره چې ټول نه زیات بلد هغه پاکستان دی، په دې کې هېڅ شک نشته. خو د دې جګړې محاسبه پاکستان غلطه وکړه. په دې جګړې کې محاسبه پاکستان غلطه وکړه. پاکستان وایي چې زه په افغانانو سره ډېر بلد یم او افغانان ما ته معلوم دی، دا هغه کومه د دوی فکر چې هغه برعکس شو. د افغانانو هم سیاسي پوهه زیاته شوې ده، په کافي اندازه پاکستان هم سیاستونه پېژندلي دي. خبره هم دا ده، زه اوس خبره درته وکړم چې ګوره د پاکستان که سیاسي ده، که مدني فعال ده، که سیاسي مشر ده چې د نظامي رژیم د چتر لاندې ده، نه هغه ته زه سیاسي وایم نه هغه ته مدني فعال وایم. دا داسې سیاسیون او مدني فعال دي چې تیر اشغال لاندې بې واکه، په اصطلاح باندې بې واکه لکه په افغانستان کې چې تر ډېره حده، ځکه تر ډېره حده د دوی خبرې په دې کې مخلص خلک به هم وي، په دې کې ښه اکثریت یې دغسې دي. عزیز محترم اوس د دوی ملکي حکومت سره دا اسحاق ډار صاحب خبرې کړي، تاسو چې ویل د دوی معاون دی صدر اعظم دی او یا بهرني چارو وزیر دی، په ده باندې چې کله د عمران خان حکومت دا د غوا په غلا کې ګیر شوی، دا جدي تاسو وګورئ، د غوا په غلا کې. دغه بل چې افغانستان ته د دښمن خطاب کوي، دا 15 کیلو چرس یې د سره ګیر کړل. دغه کلر کهار ورته وایي په دې لار باندې، د لاهور ته یو سړک د موټروي په دې باندې 15 کیلو چرس سره نیولی و یا نه و، خو په دوی باندې ده. اوس یو سړی د غوا غلا کوي، یو سړی د بزه غلا کوي، یو سړی د چرګ پټوي، هغه چې بهرنیو چارو وزیر شي هغه بیا د افغانستان خلاف دعوې کوي. نو زه فکر دا کوم چې اب څه سیاسي اعتبار لري، څه په ډیپلوماتیک اعتبار. محترم زازی صاحب د خبرو غورچاڼ ماته دا و چې پاکستان یوه ښه ورځ د افغانستان لپاره نه غواړي، یا ګواکې پاکستان هر وخت د افغانستان پر وړاندې مغرضانه سیاستونه لري. افغانان یې څنګه کابو کولی شي؟ هسه محترم دلته بعض د افغانانو د پوهې د ذکاوت د لوړوالي خبره وشوله. زه چې بله زاویې کې ګورم چې په دغه ټولنو کې لوږه وي، فکر نه کوم تفکیک څوک په دې قادر شي تفکیک سره وکړي. چې په ټولنه کې جهالت وي، ناپوهي وي، تعلیم او تحصیل نشتون وي، فکر نه کوم چې ټولنه د دشمن حقیقي تعریف سره وپېژني. ځکه دا لوږه نس چې کله وږی شي بیا دوست و دشمن نه پېژني. دوست و دشمن یې وپېژندلو، حق و باطل یې وپېژندلو، نو د درجه بیا د اولیاو د نازی صاحب محترم دا بیا د انسان نه ده چې لوږه کې هم د حق و باطل توپیر کولی شي. او زما افغانان دومره علمي سطح نه لري نازی محترم، په دې کابل باندې ټول افغانستان مقیاس کوه، ته لږ پرتو سیمو ته لاړ شه څه حال دی. په غټ غټ ولایتونو کې د مکمل پوهنتون نشته، په مکمل په ولسوالیو کې د مکمل پوهنتون مکتبونه په هغه ډول باندې نشته دی. زما ټول مملکت د ډاکټر و انجینر و عالم و شیخ مفتي صاحب نه ده، خو تا به ناپوهي جهالت ځان سره لري. ناپوهي د ښه او د بد ترمنځ تفکیک در څخه اخلي. هر کله چې تفکیک در څخه واخیستل، تا ته به افغانستان پاکستان خاوره بې معنا کېږي، تا ته دوست او دشمن تعریف ورکېږي، تا ته د راهزن او تورزن ترمنځ رنګ درته ورکېږي، تا ته د ملي قهرمان او د ملي خاین ترمنځ توپیر ورکېږي. خو چې چا درته یو لسګون وشرنګولو، هلو لسګون دی، شلګون دی، زرګون دی، پنځدي دی، هماغه پسې منډې وهي بیا. هماغه د رهبر هم دی، هماغه د قهرمان هم دی، هماغه د پیر هم دی، هماغه د مرشد هم دی. لوږه کنټرول کړي تر څو چې په دغه ټولنه کې، په دغه جامعه کې، په دغه افغانستان کې لوږه قایمه وي، د ښه او د بد ترمنځ به تفکیک نه وي. لوږه په څه باندې کنټرولېږي؟ په کاري فرصتونو باندې ځوانانو ته چې ټوک حلال رزق ځان سره وګټي. که څوک شک پکې لري لاړ شي د نیمروز دښتو کې اوس هم د افغانانو ځوانانو جسدونه پراته دي.
لاړ شئ د ایران او د ترکیې د سرحد پر منځ کې اوس هم د ځوانانو جسدونه پراته دي که دلته درته پیدا نه شول ټول کړي بیا د یونان سمندر ته لاړ شئ چې اروپا ته اوښتېدل هر تیږه به ته شاهدي درکړي چې څومره افغانانو په دغه لار کې سره وخوړل هغه چې د ژوند او مرګ ترمنځ توپیر ورکوي د ښو د بد ترمنځ توپیر کېږي دویم علم او پوهه د نیازی صاحب محترم علم او پوهه راځي دا عام کو زه چې علم وایم پوهه وایم په دې نه وایم چې یو نفر ته د 10,000 افغانیو امکانات فراهم کړم یا تعلیم او تحصیل د فکري جګړې له کبله یو ماموریت ته ورکړل شوی دی چې تعلیم تحصیل دی وکړي چې د وظیفه حاصله کړې دا تعلیم او تحصیل وکړي ښه شی ده که حاصل دی نه که تر ټولو بدنام ترین شی ده حال دا چې تعلیم او تحصیل دې لپاره خو د بد ترمنځ توپیر وکړي د حق او باطل ترمنځ توپیر وکړي د دوست او دشمن ترمنځ توپیر وکړي مګر نه د پاغلی ول باندې دنیا علم کې پرمختګ کوي زه شاتګ کوم دنیا ستورو ته وختل زه ځمکې ته وروخېږم سره پر څه باندې حضرت صاحب محترم چې دغه 50 کاله 60 کاله د ټکنالوژي وو د ټکنالوژي د پرمختګونو وو مګر زما استاد وژنې وو خلکو په دې 50 کلونو کې فضا ته لاره پیدا کړه ما ورته هدیرې سره ډکې کړلې خلکو د ټکنالوژي پیدا کړلې ما ته دښمني سره پیدا کړه د څه له کبله چې تعلیم او تحصیل په هغه کچه باندې نه و سیاسي شعور په هغه کچه باندې نه و حضرت صاحب محترم راځي پر خپل ځوانانو باندې بنسټي شکل باندې کار وکړو بار مې دا خبره په تلویزیون باندې هم کړې ده اکثر چارواکو سره دا خبره کړې چې جنگ ولاړ دی جنگ ختم نه دی نیازی صاحب محترم د جنگ سرچینې په افغانستان کې لاهوس هم شته دي او بهر کې هم شته دي سره ځکه چې دلته تغییرات په کلي ډول باندې نه دي راغلي اوس به هم څوک خفه به وي څوک به مرور وي څوک به عقیدوي څوک به عقدوي شکل باندې روان وي د هغه جګړې د بیرته د پیل کېدو لپاره موږ تاسو باید لاس پکار شو فرد ټول مسؤل دی بیا د هغه جګړې د مخنیوي لپاره هم د لوږې مخنیوي وکړي او هم د تحصیل او تعلیم د پرمختګ لپاره کوشش وکړي اوس دا باز موږ راټول کوو که افغانان ځان ته لومړیتوبونه وټاکي بهتره ده چې په کوم مواردو باندې ورشي کوم مسایل کولی شي په لومړي سر کې ځان ته وټاکي تر څو رسېدنه ورته وکړي حل یې کړي خو په ټولو کې د خپل هیواد لپاره په کلکه کار وکړي نیازی صاحب یو خو دا وضاحت پکاره ده چې سادات صاحب او زازی صاحب یا حتی زه چې کوم نقاطو ته اشاره کوو هغه ټول د مصلحت لپاره ده هغه یو نصیحت ده د نظام لپاره چې هغه د موږ مسؤلیت ده هغه اورېدل د نظام مسؤلیت ده یعنی دا باید یاد وساتو چې ستونزې مخکې هم وې د اشغال په جریان کې ستونزې اوس هم شته فرق د اشغال او د اوس دا ده چې اوس اراده شته د جوړولو خو په ارادې کې موږ چې چیرته پاتې وو هغه دا ده چې موږ اساسي بنسټیز کار لګیا نه کوو مثلا موږ شخص محوره پاتې وو چې اوس ته په راس کې تا سره ټول واک ده تاسې لاړې حافظم د ادارې تا سره لاړه سیسټم هم ټول سې جوړ سوی او پلانونه هم ټول تا سره لاړو دلته اوس ستونزه دا چې کله شخص محوریت که شخص خراب سو لاندې هر شی خراب سو خو چې ته که نهاد سازي وکړې نهاد سازي ګټه دا چې ته سې یې که نه تا په ځای هر څوک سې احمدي محمودي د سیسټم روان وي نو څومره چې موږ د نهاد سازي کار وکړو یعنی کینو په خپل منځ کې خپل اولویتونه وټاکو چې افغانستان چې باید ټول ناول ولري بیا باید چې ولري زه دا وایم ګوره نیازی صاحب دا د مکتبو خبره موږ بار تکرارا ویلې دی چې موږ هم پرې ستړي وو او زه مطمئن یم چې چارواکي هم پرې ستړي دي یعنی زه دا وعده درکولو ته تیار یم که دا مکتبونه موږ د انجونو په مخ خلاص کو دا پانتونونه میرمنو ته خلاص کو قسم په خدای موږ دغه جنگ نور نه پاکستان موږ ته ماته راکولی سي نه بل څوک موږ ته ولې چې ته په ټول دنیا باندې په مشروعیت پیژندل کیږي ته هغه توطیې چې تا پر ضد کارول کیږي د هغې مخنیوی کوې ته دنیا ته چې رسیدګي ولري تا شکایت تا هغه مثلا امنسټي پرون درته راپور درکړو چې د ما او تا امید روغتون باندې چې بمباري کړې وه هغه مطلق جنگ جنایت و د دې باندې به څوک اقدام کوي ته نړیوال محکمې ته تللی سې نه سې تللی ته په غرب کې حکومتونه مجبوروي چې په دې باندې بحث وکړي نه سي کولی یعنی دې په اړه فکر وکړو چې یعنی یو چاته ضرر وررسی خو دا چاقو خو دوه کونجه چاقو خو مه نیسه چې ته غرب غواړې وځوری دلته ځانم حتی که دا اشغال دا مکتبونه جوړ کړي وو حتی که د مکتبو کې فساد وو نن دغه فساد زیات ده چې نن جنکۍ په کور کې ناسته ده هیڅ لري نه یعنی خپله دا بیکاره کېدل خپله یو غټ فساد ده بیا چې مجبوره سي لاړه سي خارج ته او په خارج کې هلته ژوند وکړي که دلته ته مسؤلیت
مدیریت یې واخله، مکتب یې ورته مدیریت کا، معلم یې ورته مدیریت کا، چوکیدار یې ورته مدیریت کا، نصاب یې ورته مدیریت کا. یعنی راځئ دغه شیان په خپل داخل کې سره حل کو. د مکتبونه نیولی، ملي فکر روزلو لپاره، روایت جوړولو لپاره، ټکنالوژي باندې کار کولو. مخکې زاده صاحب سادات صاحب محترم ټول ته اشاره وکړه، په دې شیانو کار وکړو. ولې چې نن جنګ را باندې را روان ده، د جنګ لپاره به مو څومره آمادګي نیولی سو هغومره کم ده. بخیر و سلامت اوسئ. سادات صاحب ستاسو په اند افغانستان څه کولی شي او حل لارې ورته څه دي؟ ګورئ خبره دا ده چې په افغانستان کې 50 کاله 15 لسیزې دلته بدبختي وه. زه د زازي صاحب دې خبرې سره په مکمل ډول باندې تاییدوم چې جنګ ختم نه دی، جنګ ولاړ ده. ګورئ خبره دا ده چې بیکاري لوی مرض ده. دا فقر نه دی، فقر دا سړی نه مجرم جوړوي، لوږه سړی نه مجرم جوړوي. نزدې سي محترم همدارنګه زه یوه خبره درته وکړم ډېر په بخښنې سره د یوه دقیقه دې اخلم. موږ لاړو فاکتیا ته، فاکتیا ته لاړو، هلته مې پوښتنه وکړه د دې اوتکي صاحب راسره ټول هېواد والي پېژني، د مسؤلینو پوښتنه مې وکړه. هغه مسؤلینو همداسې خبره مې کوله، ورته مې چې د حکومت خلک مو څنګه دي؟ د قاضي صاحب ډېر صفت کولو ګردیز کې چې دا د استناد محکمې رئیس بالکل هغه څخه اوتکي صاحب پوښتنه وکړه چې دعوا لري؟ وایي چې نه، وایي چې دعوا نه لرم، خو عادل سړی دی. ایوب زازیو ته لاړو، تقریبا 12 بدۍ خلاصې کړي دي خلکو مخکې په 3 میاشتو کې. نوی قمندان صاحب هغه د دغه مفتي صاحب قاضي صاحب مفتي عبید الله خالد نومېږي، هغه مولانا فضل الرحمن فاتح صاحب نومېږي. دا ولسونه داسې خواښ هلته ولې بل ته لاړو، هلته لګیا وو. یقین په خدای وکړه چې حس د وطن دوستۍ هغه وطن ته هغه هېوادوال مو چې ولیدل نو ما افتخار پې کړی. زه افتخار پې کوم، زه وایم چې ولس غېږې کې ونیسئ. دغه خلک باید الګو واوسي، ښه باید یاد کو، بد په بده نه یادوو او قدر یې موسي، قدر یې باید د داسې خلکو وشي. خبره دا ده چې وایي دوست به دې وژړوي، دښمن به دې وخندوي. خبره دا ده چې زه هېڅ تملک نه لرم. امنیت ده په افغانستان کې، طبیعي خبره ده چې د افغانستان اسلامي امارت ابتکار ده. پوډریان ختم شول په افغانستان کې، نشیان ختم، طبیعي خبره ده چې د افغانستان اسلامي امارت ابتکار ده. دغه کار د مواد مخدر یعنی د پروژې انکشاف. خو خبره دا ده چې موږ څه وایو چې یوه سیاسي فضا باید رامنځته کړي، بشپړه سیاسي فضا. نیازی صاحب محترم انعطاف باید لږ وښایو، انعطاف په ځان کې لږ انعطاف پیدا کړو، دلته بشپړه سیاسي فضا رامنځته کړو، ولس کښېنوو، له ولس سره مشوره وکړو. نیازی صاحب محترم له پاکستان سره کوم تغییرات بدلون ته اړتیا ده په سیاستونو کې؟ ګوره یوه خبره دا ده چې زه بالکل د جنګ طرفدار نه یم. جنګ د هیڅ مسئلې حل نه ده، خو بیا هم وایم چې که څوک خوله په څوک سپند سمیږي. که چیرې پاکستان ډیپلوماسي کوي، موږ له ده څخه یو قدم مخکې یو. او که چیرې جنګ کوي، که چیرې جنګ کوي، په جنګ کې بیا 2 قدمه مخکې یو. ځکه نیازی صاحب محترم 15 لسیزې کېږي پاکستان له موږ سره جنګ کوي، موږ ډیپلوماسي کوو. پاکستان له موږ سره جنګ کوي، موږ حوصله کوو. پاکستان له موږ سره دښمني کوي، موږ غروري کوو. موږ اوس هم د پاکستان بالمثل سیاست وشي، بالمثل څه چې پاکستان کې که جنګ غواړي جنګ کوي، ډیپلوماسي غواړي ډیپلوماسي، همداسې. او بالکل خبره دا ده. زه یوه خبره درته کوم، زه اوس هم پاکستان ولس ته د ورور ولس خطاب کوم. د ولس سره خو مشکل نه لرو. موږ د دوی هغه فکر سره چې د افغانستان په اړه، د مسلمانانو په اړه، د انسانیت په اړه باندې لري، یوازې د افغانستان په اړه باندې نه، موږ په ټولو نړیوالو باندې هم دغه کوو. موږ پاکستان باندې هم وکوو چې تاسو سره ښې اړیکې غواړو. خو خبره څه ده؟ خبره دا ده چې موږ د انسانیت خبره کوو. انسانیت خبرې دپاره مخامخ انسان سړی پکار دی. انسانیت په بنیاد باندې که سره کینو، په سیاست باندې خبرې کوو، په ډیپلوماسۍ ټولې مسلې حل کیدای شي. ډېره زیاته مننه کوم. زازی صاحب ورسئ شي بیا هم ستاسو لپاره مهرباني. نیازی محترم دا خبره قاضي صاحب هم کړې وه، دا خبره زه هم درته وکړم. وایي خالي لاسه ته مې دښمن یې، په والله وس مې ورسېږي، توان مې وی، دا د فرد افغان وی، د غزینې افراد و اشخاص خو پاکستان کې والله په نطفې کې ختم کړي وی. بالمثل سیاست خو پرېږده، وس مې نه رسېږي، کمزوره یم، ضعیف یم. دا هغه دا وختونه چې شغل غره وباسو چې ورمنډه کې په پاکستان باندې، اوس د ټکنالوژي وخت دی، کمپیوټر ته ناست دی، موز لاس کې دی، نو پوهېږي چې سړی ورته ناست دی که ښځه ورته ناست دی. هغه اسلام آباد ټارګېټ کوي، دلته 500 شپږ سوه نفر درته ولي. دا د منډو جنګونه نه دي نیازی صاحب محترم. اوس
لکه زموږ تاجیک ورونه چې وي چې اګارام ادي به میدان بازمی غیرت افغاني دغه وختونه نه دي نازی صاحب محترم. اوس د ټکنالوژي وخت ده، اوس د ډرون وخت ده، اوس د کمپیوټر وخت ده. مخکې به هم د زموږ فدایي ځوانانو ځانونه بمونه وتړل، ځان به قربان کړلو، هغه هم اوس ټکنالوژي ته راواوښتېدلو. ډرون پسې به مو تړي، نه څوک کونډه شي، نه څوک بوره شي، نه څوک یتیم شي، نه کوم انسان تلف شي پکې. مګر دشمن هم د خپل نه غورځوي درته. لکه اسلامي امارت هم سلاس ورته پیدا کړل الحمدلله. پر دغه ځان باندې سنبال کړئ که غواړئ چې دشمن ته ماتې ورکړئ. فلسفه دغه فلسفه د نن ورځې فلسفه دغه فلسفه ټکنالوژي فلسفه ده. نه سبا که غواړئ سیال اوسېږئ پر ټکنالوژي فلسفې به ځان سنبال ساتئ. دغه درته د ایران، اسرائیل او امریکا سترترین درس ده. یو امریکایي ایران کې خپان دی چې وشته چې ایران کوم ځای کې ده، او یو ایرانی امریکا کې یا اسرائیل کې خپکې نه غوښتله. اما اتاق څخه زلزمینې څخه درته ولې راولي. جنګ اوس پر دغه معیار باندې ده، او پر دغه معیار کې زه یو په چاک نشم جوړولی. خو مجبور هم زه ووایم چې زه خیر توکل په خدای، الله پاک مهربان د قیامت ورسته ده، الله به سره حساب کتاب وکړي. او که ما کې زور وی، ما د 500 شهیدانو د امید کمپ وار ورته پرې غوښتلو. که ما کې زور وی، ما کې طاقت وی، ما پر هغه لیول باندې ټکنالوژي به درلودله، ما د ننګرهار د 18 نفرو شهادت ورته پرې غوښتلو. که ما کې توان او توانایي وی، ما د بلوچ څمکنۍ وار ورته پرې غوښتلو. خو زما خالي لاس زما دشمن ده نیازی صاحب، او زما خالي لاس چا کړلو؟ زما کورنۍ جګړې کړو نیازی صاحب محترم. کورنۍ جګړې له کوم ځای نه شوله؟ یو بل نه منلو له کبله شوله. راځئ نیازی صاحب محترم چې په هر دین دي، په هر سمت دی، په هر مذهب په هر کیفیت باندې دي، راځي یو بل سره ومنئ. داخل کې هستئ که بهر کې هستئ یو بل سره ومنئ. نن که د اسلامي امارت سره دی، سبا بل سبا تا سره دی. چې افغان د نوم د تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن په هر لیول باندې یې طرف ورسره لري که نه لري، ارتباطات وټساپکان ورسره لري که نه لري، دویم او دریم چانس کې ته ورسره. خو راځئ د نمک دشمن نور هم قوي شي او دغه سنګر هم ختم شي. راځئ په اتفاق شو، اتحاد شو او یووالی منځته راولو. سلامات اوسئ استاد صاحب، استاد صاحب او استاد بهیر ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. د خدای په امان.